زمونږ د پښتنو په کورونو کې د بچو سره سختۍ کېږي، بچو ته ردې بدې ویلې کېږي، په وړو چغې وهلی کېږي، د وړو د احساساتو د جذباتو خیال نه ساتلی کېږي. دویمه دا ده چې موږ والدین ماشومانو له وخت نه ورکوو. دی به ګورې د چا سره کینی، د چا سره پاسي، د محفلونه څنګه دي، د سکول څنګه دی، د معیار څنګه دی، د استادان څوک دي، د ملګري څوک دي. دا ماشوم به زموږ په تربیت کې ټیک ټاک رواني او دته به څه قسمه ستونزه نه وي، په ده کې به ویره نه وي، دی به پریشانه نه وي، د به ذهني مسله نه وي. د ماشوم مور ته قاریدل یا کور کې بل چاته قاریدل، په ټلیفون باندې بدې ردې ویل، دا ټول شیان زموږ بچي را کاپی کوي. جنابه چې ته نشه کوي، بچی به دې نشه کوي، خفه کېږه مه. که ته دا وایې چې بچی دا ګوره زه سګرټ څکمه، خو ګوره ته سګرټ ونه څکې، دا ممکنه نه ده چې ته سګرټ څکې او ته بچی د دې را منع کړي. کم کنزل ویل زموږ پښتانه وروڼه کوي، کم سپکه لهجه استعمالوي، دا ټول شیان زموږ بچو ته منتقل کېږي. چې ګاونډیانو داخل کړي یا نورو ماشومانو ورونو داخل کړي، مور پلار یې په دوربین کې هم په نظر نه راځي، دا مشوره کوي او د خپل بچي په باره کې د هغه نه تپوس کوي. نو زما خیال چې دا لیول به ډېر بره لاړ شي او بچي به زموږ کامیاب شي. ډېره مننه مخلص چغرزی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښه سوال تاسو وکړو او دا ډېره حساسه موضوع ده د پښتنو په چاپېریال کې. زه خپله د پښتنو د چاپېریال نه بیخي نه یم مطمئنه. پښتانه والدین خپل کردار، پښتانه مور پلار خپل کردار په هغه طریقې سره نه ادا کوي، په کومه طریقې سره چې پکار دی. پښتانه د بچو په حوالې سره سختی کوي او کوشش یې دا چې د خپلې سختۍ په ذریعه واړه چې دی هغه لارې ته راولي، واړه چې دی هغه کامیاب کړي. خو دا د کامیابۍ او لارې ته د راوستو طریقه دا نه ده. زمونږ د پښتنو په کورونو کې د بچو سره سختۍ کېږي، بچو ته ردې بدې ویلې کېږي، په وړو چغې وهلی کېږي، د وړو د احساساتو د جذباتو خیال نه ساتلی کېږي. د بچو سره هغه کومه ازادي چې پکار ده هغه نه کېږي. ماشومان ازادۍ ته، لوبو ته، دې ته نه پرېښودی کېږي. د هغې د وجې نه ډېر مسایل راپورته کېږي. زمونږ پښتانه مور پلار دا ګیله کوي چې زما بچی غټ سړی جوړ نه شو، خو دې ته نه ګوري چې آیا د غټ سړي په جوړېدو کې کوم خنډان موجود دی، کوم رکاوټونه موجود دی. زمونږ د پښتنو د آګاهۍ کمی ورته ووایه، د آګاهۍ د کمۍ د وجې نه دیو چې په معاشره کې د کوم شي خلک وایي د دې شي ډېر اهمیت دی، دیو هغه طرف ته ځي. لکه ته ګورې د میډیکل په شعبه کې پښتانه ماشومان ډېر زیات دي، ټیک ده، ښه خبره ده، خو صرف په دې بنیاد چې بس پلانکې میډیکل شعبې ته لاړ، ډینګې لاړ، د هغه ډېره تنخواه ده، په دې سلسله باندې تلل د ماشوم خپل چې کوم ډیزایرز دي، د هغه چې کوم خپل خواهشات دي، د هغه چې کوم خپل سوچ دی، هغه چې په کوم شي په خپله ښه پوهېږي، نو هغې نه تا وشو کوو. د هر ماشوم خپل کرکټرز دي، د هر ماشوم خپله کوالټي، د یو ماشوم کوالټي په بل کې نه، د بل ماشوم کوالټي په بل کې نه. یو ماشوم په انجینیرینګ ښه پوهېږي، یو ماشوم په میډیکل ښه پوهېږي. پکار ده چې د وړوکي د شوق مطابق او دی په کوم شي څومره پوهېږي، پکار ده چې موږ هغه په هغې کې په هغه طریقه باندې واچو. یو خو موږ دا نه کوو چې د وړوکي چې کوم سوچ دی، کوم خواهش دی، هغې په بنیاد موږ نه اچو، بلکې موږ خپل فورس کوو دی چې زه سره یم، ته به هغه کوې. نو لہٰذا کوم شي کې د شوق نشتی، ظاهره خبره ده، په هغې به دی دومره پوهېږي نه، ته په هغې کې واچو، دی به کمزوری او دی به هغه شخصیت نه جوړېږي کوم چې جوړېدل پکار دي. دویمه دا ده چې موږ والدین ماشومانو له وخت نه ورکوو. زمونږ دغه بهانه یا مجبوري چې یاره زه سهار ځم او زه ماښام راځم، زه په یوه تیاره ځم، په بله راځم، بس پیسې در کوم او پیسې در کوم او پیسې تاسو نه ګټم او دا کوم او هغه کوم، نو باقي خو زما ذمهداري نه ده. او په دې ته بیا قاریږو، په دې له پیغورونه ورکوو، په دې بیا وهو چې ما خو ستاسو دپاره دومره قربانۍ ورکړې او پیسې مې وګټلې او تاسو کوئ نه. پیسې هر شی نه دی، ته به پیسې ورکوې، خو دا ستا ذمهداري ده چې ته به د پیسو سره سره د ده پوره چانبین کوې. دی به ګورې د چا سره کینی، د چا سره پاسي، د محفلونه څنګه دي، د سکول څنګه دی، د معیار څنګه دی، د استادان څوک دي، د ملګري څوک دي، د څه احساسات دي، د څه جذبات دي.
د ده څه سوالات دي هغه زه واورم او د ده سره کښېنم نو د دې ماشوم یا د دې بچي د احساساتو خیال ساتو، د جذباتو خیال ساتو، د ده د مطالبو خیال ساتو، جایز مطالبې ډیمانډس، او د ده سره مینه کوو، د ده خبره اورو او د ده خبرې ته غوږ ایږدو. دی به زموږ سره کلوز کېږي، دی به زموږ سره نږدې کېږي، دی به موږ سره د خپل د زړه خبره شریکوي او دی به یو قسمه زموږ نه دوست جوړوي. بیا دته موږ باونډرۍ جوړې کړي دي چې یاره دا زموږ باونډري ده بچوړی، او د دې باونډرۍ نه به موږ اخوا نه ځو او د دې باونډرۍ به خیال ساتو او په دې باونډرۍ موږ هېڅ قسمه سمجوته نه کوو، بلکې کله ضرورت راځي نو موږ پیلنټي ورکوو، موږ سختي کوو په هغه حوالې سره چې کوم باونډري کراس کېږي. دا ماشوم به زموږ په تربیت کې ټیک ټاک روان وي او دته به څه قسمه ستونزه نه وي، په ده کې به ویره نه وي، دی به پریشانه نه وي، د ده به ذهني مسله نه وي، دی به تا لوبو ته پرېښی، د ده جایز مطالبات به تا پوره کړي، د ده د احساساتو جذباتو به تا خیال ساتلی. دته هېڅ ضرورت نشته چې دی بهر د فالتو محفلونو کې کښېني، د فالتو بیکارو خلکو سره کښېني، او دته هېڅ ضرورت نشته چې دی د خپل زړه خبره د بل چا سره شریکه کړي، د نامناسبه خلکو سره یې شریکه کړي. دی به ستا سره د خپل زړه هره خبره شریکوي او دی به کامیابۍ طرف ته ور روان وي، په ده کې به کنفیډنس وي، په ده کې به اعتماد وي، په ده کې به ویره نه وي. خو له بده مرغه د والدینو یا د مور پلار د کردار خبره تا وکړه، زموږ مور پلار په کور کې کنځلې ویلې، چغې چوغارې، موږ خپل مور پلار کې چې کوم چړچړاپن موجود وي، هر وخت کې په نه خبره باندې برهم کېدل، د ماشوم مور ته قاریدل یا کور کې بل چاته قاریدل، په ټلیفون باندې بدې ردې ویل، دا ټول شیان زموږ بچي راکاپي کوي. موږ نشه کوو، بچي ته وایو ته به نشه نه کوې، جنابه چې ته نشه کوې بچی به دې نشه کوي، خفه کېږه مه. که ته دا وایې چې بچی دا ګوره زه سګرټ څکمه، خو ګوره ته سګرټ ونه څکې، دا ممکنه نه ده چې ته سګرټ څکې او ته بچی د دې نه منع کړې. بچی به ستا نه شاید چې دا سوال وکړي چې جنابه نو ته یې بیا ولې څکې، او که سوال د نه ونه کړي بزړه کې خامخا دا راځي چې دا زما پلار دا کار کوي، دا کار به ټکي بسم الله زه یم کوم، اغلا کوم کار څنګه چې کوم به زه یم کوم، استاد مې کوي زه به یم کوم، مشر مې کوي زه به یم کوم. لہذا کومه لهجه چې موږ استعمالو دا به زموږ بچي استعمالوي، کوم کار چې موږ کوو دا به زموږ بچي کوي. موږ کوم رویه ده دا رویه به زموږ د بچو وي. که موږ دا وایو چې زه خو د بچي سره مینه کوم خو کور کې قارېږم، نو جنابه که ته کور کې هم قارېږې دا بچی ارومرو ستا نه هم دغه شیان زده کوي ته چې کوم په کور کې استعمالوي. زه خو لا دا وایم چې دا غصه خلاصه کوي، دا خو لا بیا وړوکی شی دی، په کور کې چې کوم کنځل ویل زموږ پښتانه وروڼه کوي، کوم سپکه لهجه استعمالوي، دا ټول شیان زموږ بچو ته منتقل کېږي. ها زه خپله د ټیچینګ د شعبې سره وابسته یم، مور پلار راشي وایي سر بس ته پوه شه او دا بچی پوه شه او ګورې ما سره ټیم نه، او ډېر بچي داسې دي چې ګاونډیانو داخل کړي یا نورو ماشومانو ورونو داخل کړي، مور پلار په دوربین کې هم په نظر نه راځي. ته ما دا ووایه چې مور پلار د خپل بچي احساسات او جذبات خو له هر څه کوي، په کلونو کلونو سکولونو ته نه ځي، د خپل بچي تپوس نه کوي ما بچی کوم ځای کې دی، څنګه دی، څومره په پړهایي کې څنګه دی، زه د استاد سره میلاو شم، د استاد نه تپوس وکړم، د ده کومې ستونزې دي، کوم مسایل دي، کوم د فیسونو معامله ده، هغه ټول زه خپله هینډل کړم، دله وخت ورکړم. که دا ټول شیان موږ نه کوو دا بچی زموږ نه د فاصله زیاتېږي. موږ دا ګڼو بس زه پیسې ورکوم دی به یې ځان له ورکوي، بس زما ذمهداري ختمه شوه. نه، بیا مور پلار د خیره دومره ډېر بچي پیدا کړي چې یاره اوه اته اته بچي او نهه نهه او لس لس بچي په کور کې چغې چغارې درز غربي، دا د والدینو په کنټرول کې نه وي. نو ظاهره خبره د پلار د کار نه ستړی راشي، څوک دلته چغې وایي، څوک هلته چغې وایي، څوک وایي ما له فیس، څوک وایي ما د دا مسله ده، او دی په محدود تنخواه کې دا هر څه برداشت کوي، دی چړچړاپن پکې هم راځي، غصه پکې هم راځي، دی په خپله غصه باندې دا واړه همیشه کنټرول کوي، د چا سره مینه نشي کولی. نو دا بلها ستونزې که کله زموږ په کورونو کې دغه شان روان وي او موږ یې د کنټرول هېڅ کوشش نه کوو، او موږ همیشه هم دغه بهانه کوو چې زه مصروفه یم او ما سره خو وخت نشتی، نو ظاهره ده چې زموږ د بچي کامیابۍ مشکله ده، زموږ د بچي ښه کردار مشکله ده، زموږ د بچي ښه لهجه مشکله ده، او دغه بچي به هم دغه لهجه او دغه پوره سیستم سبا
ستا سره هم کوي. یعنې تا چې کومه لهجه کې د سره خبرې کولې دې لهجه کې دی په معاشره کې خبرې کوي او کله چې د ده لاس زور ونیسو نو دی به هم په دغه لهجه کې بیا سبا ستا سره هم خبرې کوي. نو لہذا زما په خیال د والدینو چې کوم کردار دی دا کمزوری دی. بالکل دا ده چې والدین تعلیم یافته نه دي خو والدین په جدید دور کې اوسي. د سوشل میډیا دور دی او داسې دور دی چې زما خیال له هر سړی تقریبا د هر څه نه نن سبا خبر دی او که خبر نه نو کم سے کم دومره سړی کولی شي د یو پوهه سره د یو استاد سره مشوره کوي او د خپل بچي په باره کې د هغه نه تپوس کوي. نو زما خیال چې دا لیول به ډېر بره لاړ شي او بچي به زموږ کامیاب شي.